السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه شبیر احمد ذهین یم د خوست ولایت د لکنو سیمې اوسیدونکی یم او اوس مهال د خوست ولایت د پوهاند عبدالحی حبیبي عالي لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی یم. غواړم چې نن تاسو ته د ریاضي په برخه کې معلومات وړاندې کړم. راځو نن ورځ د ریاضیاتو لومړنۍ برخې ته چې ریاضیات په څو برخو ویشل شوي دي. نن زموږ دا موضوع ده، په دې باندې خبرې کوو. ریاضیات څلورو برخو باندې ویشل شوي دي چې لومړنۍ برخه یې حساب دی، الجبر، هندسه او مثلثات دي چې دا به موږ انشاءالله په ترتیب سره یو یو تعریف کوو او خبرې به پرې کوو. لومړی راځو د ریاضیاتو تعریف ته چې ریاضیات څه ته وایي. ریاضیات کلمه د ریاضت څخه اخیستل شوي چې د زحمت او کوشش په معنا ده. په اصطلاح کې ریاضیات هغه علم دی چې د عددونو، مقدارونو، افادو او د هغوی د عملیو څخه بحث کوي. یعنی د ریاضیات کومه کلمه چې دو دا د ریاضت څخه اخیستل شوي دو چې ریاضیات کوشش او زحمت په معنا ده. کوشش او زحمت ته ویل کیږي. په اصطلاح کې ریاضیات هغه علم دی چې د عددونو، افادو، مقدارونو او د هغې د عملو څخه بحث کوي. یعنی په حساب کې موږ ډول او په ریاضیاتو کې موږ ډول عددونه لرو، لکه حقیقي عدد شول، طبیعي عدد شول، مکمل عدد شول او داسې نور عددونه موږ لرو پکې چې دوی خپلې عملیې لري، لکه څلورګونې عملیې، طاقت شو، داسې نورې عملیې لرو. مقدارونه شول، افادې شوې چې دې ټولو مجموعې ته ریاضیات ویل کېږي. بل راځو حساب ته چې حساب د ریاضیاتو لومړنۍ برخه ده. راځو چې حساب څه ته وایي. حساب په لغت کې شمیرلو ته وایي. یعنې حساب په لغت کې شمیرلو ته په دې وایي لکه موږ چې یو چاته یو څه ورکړو یا مڼې ورکړو چې ورته ووایو دا وشمېره یا حساب کا، چې دې ته حساب ویل کېږي. حساب په لغت کې شمیرلو ته وایي او په اصطلاح کې، یعنې اصطلاح هم څه معنا لري، او په اصطلاح کې هغه علم دی چې په معلوم عددونو عملیه اجرا کوي او نامعلوم اعداد ورڅخه پیدا کوي. په معلوم عددو عملیه دا معنا چې که چېرته موږ دوه شیان راکړل شوي، مثلا موږ ته راکړل شوي دي چې 2 جمع 3، دغه 2 اعداد دي خو معلوم اعداد دي. له دې 2 اعدادو معلوم اعدادو څخه موږ اوس نامعلوم عدد پیدا کوو، په دې باندې عملیه اجرا کوو چې دا د حساب کار دی. په دوو په اصطلاح کې هغه علم دی چې په معلوم عددونو عملیه اجرا کوي. 2 او 3 دا 2 معلوم اعداد دي، په دې باندې حساب عملیه اجرا کوي او نامعلوم عدد ورڅخه پیدا کوي. چې اوس عملیه اجرا کوو، 2 جمع 3 مساوي کېږي 15. عملیه مو پرې اجرا کړه، نامعلوم عدد موږ ته پیدا کړلو چې هغه 15 دی، دې ته حساب ویل کېږي. یا بل 9 جمع 1، دا 2 معلوم اعداد دي خو موږ اوسه پورې حاصل کوم حاصل چې لري هغه نامعلوم ده. اوس موږ د 2 معلوم عددو څخه یو نامعلوم عدد را پیدا کوو، عملیه پرې کوو. 9 جمع 1 مساوي کېږي 10. په دې 2 عددو باندې حساب عملیه اجرا کړله، د 2 معلوم عدد څخه یو نامعلوم عدد را پیدا کړلو چې دې ته حساب ویل کېږي. بل دا د ریاضیاتو دویمه برخه چې الجبر ورته وایي یا الجبره. الجبر د جبران څخه اخیستل شوی دی چې د مات هډوکي تړلو په معنا ده. الجبر د جبران څخه اخیستل شوی دی چې د مات شوي هډوکي د تړلو په معنا ده. او په اصطلاح کې ټول هغه مسایل چې حساب یې د حل کولو څخه عاجز وي، الجبر ورته معادلې او فارمولونه جوړوي چې دې ته الجبر ویل کېږي. په اصطلاح کې الجبر هغه علم دی چې ټول هغه مسایل چې حساب یې د حل کولو څخه عاجز وي او الجبر ورته معادلې او فارمولونه جوړوي چې دې ته الجبر ویل کېږي. چې انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به موږ د الجبر په باره کې
مسلسل معلومات تفصیلا معلومات وړاندې کړو دغه نوره برخې هندسه او مثلثات چې کوم دي دې په اړه هم په راتلونکي کې موږ دې په اړه معلومات وړاندې کوو په ترتیب سره به دوی ټول موږ تعریف کړو معلومات پکې وړاندې کړو انشاءالله تعالی تاسو زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدلو په تمه اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانو تاسو ته در ورسیږي سبسکرایب مه هېروئ نور مو وخت نه نیسم جوابات او سرلوړي افغانستان په هیله والسلام